بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د شخصیت ثوابي باره کې مونږه مخکې څو ویډیوګانې کړي دي، هغه هم چینل باندې شته، تاسو یې کتلی شئ. د نن ویډیو هم د شخصیت ثوابي باره کې ده، خو دا د سیاستوالو سیاستدانانو باره کې ده او په ترتیب باندې د 1988 1988 د الیکشن نه والی تر 13 الیکشنه پورې چې چا د ثوابای نه د قومي اسمبلی حلقه ګټلې ده، MNA جوړ شوی دی، نه د هغې ذکر به کوو. نو د 1988 په الیکشن کې ثوابای کې د قومي اسمبلی یو حلقه وه او د دغې حلقې نه عبدالخالق د ANP چې هغه کامیاب شوی و. نو عبدالخالق ویلی شي چې د ثوابای نه و بلکې د مردان سره تعلق لرو، خو ANP دله د دې حلقې نه ټیکټ ورکړی نو د الیکشن ګټلی او په دویم نمبر باندې راغلی مولوي حمدالله د جمعیت علماء اسلام. په بل الیکشن کې د 90 په الیکشن کې چې کله بیا الیکشن وشو نو د ANP نه حاجي رحمان الله کاکا ولاړو. حاجي رحمان الله کاکا چې موږ مخکې ذکر کړی دی تا حیات د ANP صدر و د ضلع ثوابای او چې تر کومې پورې ژوندی و نو یو بااثره سړی و او ANP په دې ضلع کې د هغه په موټي کې وه. د هغه څو پیرې د MNA جوړ شوی او د دې نه علاوه د هغه زوی بیا هم MPA جوړ شوی. نو امیر رحمان خان د ضلع ثوابای ناظمي اعلی هم پاتې شوی دی او نن سبا هغه د ANP د ضلع ثوابای صدر دی، اگر چې هغه په ملک کې نشته، بیروني ملک دی. نو د بي الیکشن کې چې رحمان الله کاکا کوم الیکشن وګټه د 90 په دې کې په دویم نمبر رنر اپ چې کوم راغلی نو هغه سلیم خان و. په 93 الیکشن کې یو پیری ته بیا رحمان الله کاکا ولاړو، ورته په بل سایډ نه جمعیت علماء اسلام قاضي فضل الله ولاړو. نو قاضي فضل الله د امریکا وګټله او رحمان الله کاکا دې پیری پاتې راغی. قاضي فضل الله د وړوکي لاورکلي سره تعلق لرو او په یو وخت کې هغه یو طرف ته د مدرسې نه فاضل عالم او بل طرف ته هغه دنیایي تعلیم حاصل کړو. نو د هغې د وجې نه ډېر ښه په انګریزي ژبه، په عربۍ ژبه، په اردو، په پښتو باندې د هغه وګورو. نو ویلی شي چې د ده په ګټه کې د ده د تقریرونو ډیر غټ رول پلی کړو چې هغه یو ښه مقرر و. نن سبا په امریکا کې مقیم دی او چې کله هم راشي دلته خپل کلي ته وطن ته د خلکو له سره ملاوېدو له ځي او د هغه باره کې ویلی شي چې هغه سره په یو نشست کې خلک د هغه نه متاثره کېږي. مطلب دا دی په ساده الفاظو کې چې یو قابله سړی دی. نو د 97 په الیکشن کې چې 1997 کې کوم الیکشن و نو په دې کې بیا یو پیری د رحمان الله کاکا الیکشن وګټو او چې کم سړی رنر پراغی نه هغه مسلم لیگ نون افتخار خان و. افتخار خان چې جنډي کلي سره تعلق لري د حاجي عبدالمستان خان زوی دی. حاجي عبدالمستان خان د ذوالفقار علی بټو په دور کې د پښتونخوا حکومت کې وزیر پاتې شوی او دا په ثوابای کې مشهور نامستان پلازا هم د دی ده او انډسټریلیست فیملی ده. څو کارخانې هم ځای په ځای باندې په شته ګدون کې یو ځای بل ځای. نو دغه افتخار خان تر ډیره وخته پورې د مسلم لیگ نون د ثوابای صدر هم پاتې شوی دی، خو په دغه معرکه کې د الیکشن په دې میدان کې همیش لپاره پاتې راغلی دی او چېرې هم د قومي اسمبلی یا صوبایي اسمبلی سیټه د دوی د کور نه چا نه دی ګټلی. دې نه پس چې کله د 2002 الیکشن و نو د مشرف دور او په دغه وخت کې ثوابای کې د یوې حلقې نه دوه حلقې شوې. چې کله دوه حلقې شوې دا NA 12 او NA 13 وه. نو دا دور کې چې دا کوم مذهبي پارټۍ وي نه د اتحاد او MMA د هغې نوم د NA 13 نه خلیل مخلص کامیاب شو. خلیل مخلص په کوټې کلي و او په ثوابای ټوپای روډ باندې دارالعلوم سعیدیه کوټه یو مدرسه ده، د دې مدرسې محتمم هم دی. نو دی د جمعیت علماء اسلام سره تعلق لري او دی 15 کاله بیا MNA و. د دې بلې حلقې نه د NA 12 نه عثمان ایډوکیټ کامیاب شو او هغه MNA و. هغه جماعت اسلامي سره تعلق لرو او د پنځپیر کلي او ایډوکیټ و. نو دا دواړه چې کومو نو دا د دې نه مخکې چې دا موږ ذکر کړل نو دا داسې انفلوئنشل فیملیز والا خلکو، خو د قاضي فضل الله نه علاوه دا دواړه چې کومو د میډل کلاس و دواړه زمونږ په شان داسې عام خلکو د هغې نه خپل سټرګل یې کړی دی. سیلف میډ و دې دور دی ځای ته یې ځان راورسو چې خپلې پارټۍ په اعتماد وکړو، ټیکټ یې وله ورکړو او هغه ټایم کې د افغانستان باندې چې امریکې حمله کړې وه نو داسې فضا جوړه شوې وه چې مذهبي پارټو طرف ته د خلکو روجان و، دی یې ووټ ورکړ او دی بری ترلاسه کړو. د 2008 په الیکشن کې انجینیر عثمان ترکای او بل طرف ته دته ولاړ اسفندیار خان. انجینیر عثمان ترکای د ترکای خاندان په بیزل باندې په الیکشن ته په دې کې راووتل او د ترکای کلي او بیا د دغې کور نه په دغه وخت کې شهرام ترکای د ثوابای ناظمي اعلی و. نو چې کله الیکشن وشو نو اسفندیار خان چې ولاړ نو اسفندیار خان خو د ANP مشر دی، یو غټ لیډر و. دلته کې هغه اپسیټ چې ورته وایي نه هغه کار وشو او انجینیر عثمان ترکای د ANP مشر اسفندیار خان لا که په لږو وټونو مو خو شکست یې ول ورکړو په هغه ثوابای کې چې هغې ته باچا خان او ANP دویم کور ویلي او د رزرو په هغه حلقه باندې چې هغه د ANP ګډ ورته ویلی شي. او د دې نه پس دغه د ترکای خاندان چې دی ترکای فیملی دی په شا ونه کتل او هغه اوس نن د ثوابای د ټولو مضبوط سیاسي خاندان دی. نو د دې بلې حلقې نه
پرویز ایډوکیټ د ان پی چې کومونه هغه الیکشن وګټو. پرویز ایډوکیټ د ټانکوي کلی سره تعلق لري. د دې نه مخکې چې الیکشن نو کړی نه هغه نه پس په الیکشن ته ودرېد. دغه یو پیری ته ودرېد. پرویز ایډوکیټ هم د قاضي فضل الله په شان ډیر ښه مقرر او په تقریر کولو په وخت کې به هغه جذباتي شو او په جړا بشو. خلک به ځان سره جذباتي کړل، په جړا بشو. دا چې کوم نه په خلکو باندې ویو هغه چې جادو کې دا ذکر به وکړو. او د دې صرف دا نه بلکې دا غي نه پس چې کله پرویز ایډوکیټ کامیاب شو، ایم ان ای شو او اسمبلی ته راغله، الته به اسمبلی کې به هم ډیر ښه تقریرونه کول. نو دا ښه خبره ده ځکه چې د صوابۍ له طرف نه تر ډیره وخته پورې په اسمبلی کې داسې ایم ان ایس پاتې شو چې هغوی به خوله نه کولاوله که نه. پرویز ایډوکیټ ته رانر راغی محمد نعیم د پاکستان پیپلز پارټۍ. د دې نه پس چې کله د 2013 الیکشن وشو، نو د 2013 په الیکشن کې د قومي اسمبلی د یوې حلقې نه عقیب الله ایم ان ای شو چې د اسد کیسر سپیکر صاحب چې دی نه د هغه ورور. په اکچوال کې چې کله الیکشن وشو نه اسد کیسر د دواړو حلقو نه صوبایي ته هم ولاړو، قومي ته هم ولاړو. نو پاکستان تحریک انصاف چې کله ډیر سیټونه وګټل، نو اسد کیسر خپل دواړه سیټونه وګټل. نو بیا هغه خپل صوبایي اسمبلی سیټ ځان سره کېښود، د قومي اسمبلی هغه پرېښود. چې هغه کله پرېښود په هغې باندې ضمني الیکشن وشو، نو هغه عقیب الله وګټو. عقیب الله د اسد کیسر رور دی. نو اسد کیسر چې هغې نه پس د صوبایي اسمبلی سپیکر ته جوړ شو. نو د دې نه مخکې څو پېرې ته په صوبایي اسمبلو کې د صوابۍ نه وزیران پاتې شوي وو، لکه چې څنګه وزیر جنګلاتو عنایت الله خان، وزیر خوراک غفور خان جدونه او وزیر جیل خانجاتو د مرغوب زین محمد کاکا، وزیر زکات او عشر او زرشید ایډوکیټ د مانی رای. دا وزیران پاتې شوي، خو سپیکر یوه اهمه عهده ده، امپورټنټ پوسټ دی. دا په صوابۍ ته په ډېر وخت پس چېرته یو دومره اهمه څوکۍ ورکړې شوه. نو سپیکر صاحب 15 کاله په دغه باندې پاتې شو. او چې کله نیکسټ الیکشن وشو، نو په نیکسټ الیکشن کې اسد کیسر بیا یو پیری د ایم ان ای شو او دې پیری د صوبایي اسمبلی هغه سیټ چې دی هغه پرېښود او د قومي اسمبلی سیټ ځان سره وساتو. نو د قومي اسمبلی سیټ ځان سره وساتو او په قومي اسمبلی کې سپیکر شو، ځکه چې په مرکز کې د پی ټی آی حکومت جوړ شو. نو دا د صوابۍ لپاره په دغه ټیم کې چې د صوابۍ یو سیاستدان د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر په کرسۍ باندې ناست دی، نو یو اهمه او د فخر خبره وه. او په دغه وخت کې هغه عقیب الله چې په تیر کې ایم ان ای و دې بیرې ایم پی ای شو. نو مونږ اوس چې دا د دې سمرایز کوو، نو د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې اوس په صوابۍ کې موجوده وخت کې د سپیکر صاحب کورنۍ او ترکای فیملي چې کومه ده، نه هغوی مضبوط خاندانونه دي او هغوی سره په خپلو حلقو کې مقابله کول ګرانه خبره ده. نو او دواړه خاندانونه اوس په دې وخت کې په پی ټي آی کې دي. اوس که موږ د پارټي وایز د دې ټول سمري بیانو او سماپ کوو، نو هغه داسې ده چې همیش دپاره د صوابۍ د حلقو نه تقریبا ای ان پي کامیاب شوی دی یا جمعیت کامیاب شوی دی، نو پی ټي آی پکې اوس کامیاب شوي دي. نو که موږ په ټولو باندې نظر وزغلو، نو په صوبایي حلقو باندې داسې شوي دي چې څو پیرې ته به مسلم لیگ والا ګټلې ده، خو مسلم لیگ دلته کې د قومي اسمبلی چرې سیټ نه دی ګټلی. دغه شان پاکستان پیپلز پارټي په صوابۍ کې چرې مضبوطه نه وه او نه مضبوطه ده اوس. نو دا دواړه غټې پارټۍ دي د ملک په لیول باندې، خو په صوابۍ کې د دې هغه جړې مضبوطې نه دي. نو اخو با چې د دې ضلع کې کم د دې مشران دي د دې پارټو هغوی ته به پته وي چې څه ریزنز دي، وټ ایور د ریزنز، خو خبره هم داسې ده. نو دا د دې سیاستدانانو باره کې د صوابۍ د ریسو الیکشنو باره کې داسې لنډه غونډه کې تاریخي ویډیو د داسې ویډیوز لپاره زموږ چینل ګورئ. ډېره مننه.